د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د بیهقي خپرولو ریاست رئیس غزني ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه ولایت کې د بیهقي کتاب پلورنځي تر نامه لاندې یو کتابتون پرانیست. نوموړي وویل چې د افغانستان په 33 ولایتونو کې ورته کتابتونونه پرانیستلي چې موخه یې د کتاب لوستلو دود رامنځته کول او د ځوانانو فکري جوړښت دی. د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې بیهقي کتاب خپرولو چارو ریاست د هیواد په 33 ولایتونو کې خپل کتاب پلورنځي فعال کړی او ورته په رسمي ډول تشکیل ورکول کیږي. نو یو خو دا ده چې مخکې کوم کتابونه چاپ سوي دي هغه اکثر داسې کتابونه دي چې د عامه پوهاوي له مخه یا د افکارو د رغونې لپاره څه پکې نه وو. د اشغال له راتګ سره ځینې ګاونډي هېوادونو سره د کتابونه راغلي وو چې زموږ د ځوان نسل د افکارو د خرابولو دپاره ډېر څه پکې سوي وو. په همدې تلازم موږ وغوښتل چې د هېواد هر ولایت ته یوه کتاب پلورنځي ورسوو او هلته هغه کتابونه چې زموږ د ځوان نسل دپاره فایده کوي یا د هغوی تعلیمي برخه وده کوي یا فکري ځواک یې قوي کېږي. په همدې تکل لله الحمد نن دا د غزني ته هم راورسېدو. په همدې حال کې د غزني د اطلاعات و کلتور رئیس وایي چې د دغه کتاب پلورنځي په پرانیستلو سره به ځوانان وکولی شي د خپلې خوښې کتابونه په ارزانه بیه ترلاسه کړي او زیاتوي چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د ځوانانو له کتاب لوستلو سره علاقه ډیره شوې. په ټوله کې دا ډیره مهمه ده د غزني د لوستو ځوانانو لپاره، ځکه دوی کولی شي د خپلې علاقې د خپلې خوښې کتابونه هغه دلته ترلاسه کړي او په ټوله کې بل ارزښت او توپیر بې له نورو عامه یا له نورو کتاب پلورنځیو څخه دا وي چې دلته هر څوک کولی شي چې په ښه ازادانه ډول باندې او په تقریبا په ارزانه قیمت باندې دلته تر نورو کتابونو ترلاسه کولی شي. ورته مهال د غزني ولایت اوسیدونکي هم خوښ دي چې دا ډول کتاب پلورنځی د دوی لپاره جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کتاب د اونۍ په مناسبت هم د اطلاعات و کلتور ریاست له لوري په غزني ولایت کې د کتاب نندارتون جوړ شوی و.